ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ رو راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د الله په اړه دی. الله څوک دی؟ الله جل شانه هغه قدرت دی، هغه څوک دی چې موږ تاسې ټول پیدا کړي یو. مهربان الله موږ تاسې د موږ تاسې پلار و مور، خور و ورور او ټول خلک پیدا کړي دي. ټول خلک چې شاوخوا او په ټوله نړۍ کې تاسې وینئ او هر څه وینئ خدای پاک پیدا کړي دي. مهربان الله پیدا کړي دي. کله چې تاسې د ورځې ښکلی لمر ګورئ او د شپې سپوږمۍ او ښکلي ستوري ګورئ، آسمان ګورئ، دا ټول خدای جل شانه په خپل قدرت سره پیدا کړي دي. تاسې په شاوخوا کې رنګارنګ میوې ګورئ، تاسې ماهیان ګورئ په اوبو کې، تاسې الوتونکي ګورئ، ونې ګورئ او خوراکي مواد چې خورئ، دا ټول رب العالمین د موږ تاسو پاک الله پیدا کړي دي. الله یو دی. الله یو دی، هیڅ شریک نه لري. نو موږ تاسو د الله د مهربانۍ نه باید شکرګزاري وکړو، د الله په دربار کې شکر ادا کړو چې موږ تاسې پیدا کړي یو او موږ ته ډېر ښه نعمتونه د ژوند کړلو، د خوړلو او هر څه شاوخوا کې پیدا کړي. نو موږ باید د خدای په دربار کې د خدای فرایض ادا کړو. څه وکړو؟ موږ باید لمونځ وکړو، په خپل وخت منځونه ادا کړو، د مشرانو احترام وکړو، قرآن شریف زده کړه وکړو، د موږ تاسو کتاب مقدس کتاب پاک کتاب قرآن کریم دی، هغه باید زده کړو. نو په آخر کې تاسو ټول یو ځای د شکر دعا وکړئ، الحمدلله وایئ د ما سره یو ځای. الحمدلله. آفرین، شاباس. تاسې ډېر ښه ماشومان یئ. تاسې دا درس ښه زده کړئ او په آخر کې دعا وکړئ چې شکر چې موږ مسلمانان یو. نور نو مو وخت پای ته ورسید. د خدای پامان.